قضایي لمانځه طریقه دا ده څو لمونځونه درڅخه قضا شوي دي کال 2 5 6 میاشت 2 3 څو راولاړ شه نیت وکړه چې یا الله که تاریخ در معلوم دی پلاني 2023 پلاني میاشت پلاني ورځ له مال لمونځ قضا کېده شروع شوي تر ننه بس راولاړ شه یا الله هغه اولنۍ د سهار لمونځ راګرځوم الله اکبر فرض وکړه سنت مکوه بیا دا غره کنده ماپښین غو وای چې هغه ورځ قدر معلومېده کنه معلومېدله بس دا وای الله زما هغه ولنۍ د سهار لمونځ الله اکبر قضایي زه کوم بیا دا غره کنده ماپښین هغه ولنۍ لمونځ بیا د ماځګر اولنۍ لمونځ سنت مکوه او وتر هم علما فرمایي دا واجب دي دا به ورسره کوي به دا ستا قضایي سوله کدي کال قضا کړي و د هر منځ سره یو لمونځ چې دی هغه راګرځوه یا یو سړی راولاړ سو الله دا وای زه نفل نه کوم زه به خالي قضایي لمونځونه راګرځوم که قضایي لمونځونه لري و راوي ګرځوه پروا چې دا هغه نه لري خو په دا رقم چې بیا تا ادا کړلو بیا به الله پاک مهربانه ذات دی چې تا ولې پر خپل وخت نه کول الله به ما او تا وبخشي او که ما او تا راولاړېږو په لمانځه لوبې کوو پس خند وهو او بیا مې نورې خبرې جوړې کړې دي دا نه د الله حکم دی نه د رسول حکم دی نه د اسلام حکم دی که ونه زما او ستا به نعوذ بالله هغه به د دین او د اسلام د دشمنانو وي الله پاک ته موږ ته صحیح لمونځونه را نصیب کړي که قضا شوي دي الله پاک توفیق راکړي چې موږ قضا راوړو او پر هغه قضا دي بیا الله پاک موږ ته یې وبخشي صحیح سلو